اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د نن ورځې د درس موضوع ده د هرم مساحت او حجم. هرم د هغه هندسي څو وجهي شکل څخه یا جسم څخه عبارت دی چې قاعده یې یوه مزله او جانبي سطحې مثلثونه په داسې شکل چې جانبي سطحو راسونه په یو ټکي کې سره متقاطع وي. لکه دغه شکل که وګورو، قاعده یې مثال دغه یوه څلورزولي ده او جانبي سطحې مثلثونه دي. لکه دغه مثلث، دا هم یو مثلث دی، دا هم یو مثلث دی او ای خواته چې کوم لیدل کېږي هغه هم یو څه شی دی؟ مثلث دی. دا هم څه شی دی؟ مثلث دی. دغسې یوه شکل یا جسم ته څه وایو؟ هرم. دلته د قاعدې پر اساس هرم په دوه ډوله دی. د قاعدې پر اساس هرم په دوه ډوله دی، یو منظم هرم او بل غیر منظم هرم. که چیرې د هرم قاعده منظمه مزله وي نو هرم ته منظم هرم وایو. که چیرې د هرم قاعده غیر منظمه وي نو هرم ته بیا غیر منظم هرم وایو. دلته د هرم قاعده یوه منظمه مربع ده. دلته د هرم قاعده یوه منظمه مربع ده، نو ځکه هرم ته منظم هرم وایو. په دې ځای کې د هرم قاعده پنځه زولي ده. دغسې پنځه زولي چې زولې ټولې مختلف اوږدوالی لري، نو ځکه هرم ته نامنظم هرم وایو. په هرم کې ارتفاګانې په دوه ډوله دي. یو د جانبي سطحې ارتفاع ده او بله د هرم ارتفاع ده. د جانبي سطحې ارتفاع هغه خط ته وایي چې هغه د جانبي سطحې پر قاعده باندې عمود وي او د هغې لوړوالی راښیي. او د هرم ارتفاع د هغه خط څخه عبارت دی چې هغه د هرم پر قاعده باندې عمود وي او د هرم لوړوالی راښیي. په یاد ولرئ زده کوونکو چې په هرم کې قاعده هر څومره د زرو شمېر چې ولري په هماغه اندازه به د جانبي سطحو شمېر وي. لکه په دې ځای کې قاعده څلور زولي ده، یوه زوله، دوه زولې، درې او څلور زولې دي، نو دلته د جانبي سطحو شمېر هم څلور دی. ښه، بله خبره ده چې د هرم نوم ښودنه چې ده، د هرم نوم ښودنه دغه د قاعدې پر اساس ده. د قاعدې پر اساس ده په دې معنا چې که د هرم قاعده مثلث وي نو موږ وایو چې مثلث القاعده هرم. که د هرم قاعده مربع وي موږ وایو چې مربع القاعده هرم. که چیرې د هرم قاعده پنځه زولي وي نو موږ وایو چې خمس القاعده هرم او دغسې نور. دلته په دې شکل کې چې کوم انځورونه وینئ، دغه د منظم هرم ډولونه دي. د منظم هرم ډولونه دي.
لکه په دې ځای کې قاعده د هرم مثلث دی نو وایو چې دا مثلث القاعده هرم دی. همدغه شان دغه دوه چې دي په دې دوو کې قاعدې مربعګانې دي نو موږ وایو چې دغه دوه مربع القاعده هرمونه دي. په دې ځای کې د هرم قاعده پنځه ده نو موږ وایو چې دغه مخمس القاعده هرم دی. ښه د دې لپاره چې موږ د هرم مساحت او حجم په اسانۍ پیدا کړو دغه به د دې ځای څخه لرې کړو تر څو یوه اندازه ځای اضافي ولرو. دلته موږ د هرم درې ډوله مساحت پیدا کوو. درې ډوله مساحت پیدا کوو. اول د جانبي سطحو مساحت چې معمولا په اس سره ښودل کیږي. د جانبي سطحو مساحت چې موږ پیدا کوو دلته باید شکل ته بیا پام وکړو. جانبي سطحې هر وخت لپاره مثلثونه وي. د مثلث د مساحت فرمول دی قاعده ضرب ارتفاع تقسیم پر 2. دلته د جانبي سطحې ارتفاع چې ده جانبي سطحې ارتفاع دا په ال سره ښودل کیږي. د هرم ارتفاع هغه بیا په اچ سره ښودل کیږي. نو دلته که موږ د یوه مثلث مساحت په پام کې نیسو قاعده ضرب ارتفاع نو دلته که موږ د جانبي سطحې یا د مثلث قاعده که په بي سره وښیو جانبي سطحې قاعده نو دغسې لیکلی شو قاعده بي ارتفاع ال تقسیم پر 2. دغه د یوې جانبي سطحې د مساحت فارمول شو. دا چې په هرم کې ټولې جانبي سطحې یا ټول مثلثونه سره مساوي وي نو دلته چې موږ د یوې جانبي سطحې یا د یوه مثلث مساحت چې پیدا کړو هغه به د مثلثونو په شمېر کې ضرب کړو. نو دلته ښایو چې ان د مثلثونو یا جانبي سطحو څه شی راښایي شمېره. نو دلته باید صورت کې ان ورضرب شي. هغه په دې اساس چې د یوې جانبي سطحې مساحت کله چې پیدا شي باید هغه د جانبي سطحو په شمېر کې ضرب شي تر څو د ټولو جانبي سطحو مساحت لاسته راشي. نو دا شکل موږ داسې هم کولی شو ولیکو 1/2 BLN. ښه دلته که موږ د قاعدې مساحت پیدا کوو قاعده باید په پام کې ونیسو. که چیرې قاعده مربع وي لکه په دې ځای کې موږ په مربع کې ویلي دي د مساحت لپاره چې یوه ځله به یعنې په خپل ځان کې 2 ځله ضرب کوو یا دغسې کوو چې 2 ځلې په خپل منځ کې ضرب کوو. په دې شکل د مربع مساحت لاسته راځي. اوس که چیرې موږ دغه هرم په پام کې ونیسو نو ویلی شو چې د قاعدې مساحت به څه شی وي. که یوه ځله یې په ا سره وښیو نو په عموما کې به مساحت ا مربع وي. او که چیرې قاعده یې مثلث وي نو د مثلث مساحت فارمول خو قاعده ضرب ارتفاع تقسیم پر 2 دی. بس هغه هم د قاعدې لپاره بیا پام کې نیولی شو. نو دلته که چیرې دغه هرم په پام کې ونیسو د قاعدې مساحت باید څه شی وي ا مربع. همدغسې که چیرې قاعده
پنځه ضلعي وي یا د شپږ ضلعي وي یا د دې څخه زیاته وي معمول د هغې چې کوم فارموله د مساحت لپاره شته هغه دلته باید د قاعدې لپاره پام کې ونیسو. نو دلته چې قاعده مربع ده نو موږ کولی شو د قاعدې لپاره دغه فارمول ولیکو، البته د مساحت په خاطر. نو دا د جانبي سطحو د مساحت فارمول شو. دغه دې شکل ته په پام سره د قاعدې مساحت فارمول شو. کودي مساحت ټاکنې لپاره څه کوو؟ د جانبي سطحو مساحت د قاعدې د مساحت سره جمع کوو. اس پر ځای لیکو 1/2 BLN جمع بي پر ځای د قاعدې مساحت. دلته چې موږ A مربع لیکلی دلته هم څه لیکو؟ A مربع لیکو. په دې سره موږ کولی شو د هرم کلي مساحت پیدا کړو. بله خبره دا چې که موږ غواړو د هرم حجم پیدا کړو، په یاد ولرئ چې د هرم حجم چې دی دغه د مکعب مستطیل دریمه برخه دی، په دې معنا چې مکعب مستطیل د دې هرم درې چنده حجم لري. یعنې که چېرې موږ دا هرم په پام کې ونیسو، په دې سره چې هر مکعب مستطیل لاسته راتللی شي د هغې حجم به د دې یوه هرم درې چنده وي. نو د یوه هرم حجم د هغې 1/3 برخه کېږي. نو دا چې موږ په مکعب مستطیل کې د حجم پیدا کولو لپاره ویل چې د قاعدې مساحت ضرب ارتفاع یا طول ضرب عرض ضرب لوړوالی. نو دلته هم موږ د حجم لپاره څه کوو؟ د قاعدې مساحت په ارتفاع کې ضرب کوو. دا چې د مکعب مستطیل دریمه برخه حجم د هرم کېږي، نو ضریب څه ورکوو؟ 1/3. په دې فارمول سره موږ کولی شو د هرم څه شی پیدا کړو؟ حجم پیدا کړو. دغه درې فارمولونه تاسې په یاد ولرئ. البته 4 فارمولونه. یو مثال درته رااخلم تر څو تاسې د فارمولونو په مرسته وکولی شئ د هرم مساحت او حجم پیدا کړئ. او یوه خبره باید له یاده ونه باسئ چې په حجم فارمول کې H د هرم ارتفاع ده. یو ځل بیا د فارمولونو یادوري کوو. S مساوي 1/2 BLN B د دې هرم په پام سره A مربع A مساوي 1/2 BLN جمع A مربع. حجم مساوي 1/3 BH. دلته B څه شی راښایي؟ هرم قاعدې مساحت. H هرم ارتفاع. که موږ ووایو چې د هرم د جانبي سطح ارتفاع یعنی L مساوي 4 سانتي متر ده، د جانبي سطح قاعده
مساوي 2 سانتی متره. د هرم ارتفاع مثال ووایو چې 3 سانتی متره ده. په داسې حالت کې غواړو پورتني کمیتونه پیدا کړو. اس به څه وي، بي به څه وي، ا به څه وي او وی به څه وي. اس لپاره لیکو اس مساوي 1/2 بي ال ان. بی پر ځای لیکو 2، ال پر ځای لیکو 4، ان پر ځای ان. کله چې قاعده څلورزولي ده د مثلثونو شمېر څو 4، نو دا هم لیکو 4. 2 به د 2 سره اختصار کړو. 4 ضرب 4 16. 1 سانتی متر دی، نو دلته به څه شوي سانتی متر مربع. ښه، راځو د قاعدې مسخط ته. ا مربع قاعده مربع ده، نو مسخط به یې که یوه زولی په ا سره وښیو نو مسخط به یې ا مربع وي، یعنې یوه زوله مربع. نو دلته د جانبي سطحې قاعده د مربع یا د هرم د قاعدې یوه زوله ده بي. نو دلته باید 2 مربع شي. 2 مربع 2 مربع څو کېږي 4. 1 به څه شی ورته لیکو سانتی متر مربع. کلي مسخط چې پیدا کوو په لنډ ډول دغه 2 سره جمع کوو. اس جمع بي، اس جمع بي. اس پر ځای لیکو 14 سانتی متر مربع جمع 4 سانتی متر مربع. ټول به څه شي 20 سانتی متر مربع. د حجم لپاره 1/3 بي اچ. بي د قاعدې مسخط په لاس راغلی دی، څو دی 4 سانتی متر مربع ضرب اچ. اچ څو دی 3 سانتی متر. 3 سانتی متر. په دې ځای کې دغه 3 د دغه 3 سره اختصاروو. 1 ضرب 4 څو کېږي 4 سانتی متر مربع ضرب سانتی متر مکعب. نو حجم څو شو د هرم 4 سانتی متر مکعب. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې درس مو خوښ شوی او زده شوی وي. بیا چې د داسې یوه بل مهم درس سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.